کنزلموري میسواسي کیسه کو یو دقیقه ګوره ته به راغلی وې د انسان په صفت به دي ویلي وای چې ستړي مه سئ ښه راغلاست یا به موږ درته ویلي وو ښه راغلاست سلام خو شکر دي تاسې نه ده زده ځکه سلام د مؤمنانو صفت تو غوندې کې تکاس ته زه سلام کوم نه زه خپل توهین ګڼم ته زه سلام زه د مجوسیانو سلام نه غواړم موږ د مجوسیانو خلاصه شوه اوس ګوره خمیني صاحب د تیل ماشومې سره فتوا ورکړې ده چې د تیل ماشومې سره مدعا وکړي څه وایي پکې چن تو ته راوړې زه تونه پوښتنه وکوم تونه زه خپل کوېشن ملته راوړې زه عالم نه یم چې ته مو سره نظره کوي او منه تاسو کوي ایمو کوېشن جواب ته مو ته وکړه تو ویل چې مو کتابو کې توهین نشته دی آیا شته که نشته د چا په کتابونو کې تو په کتابو کې مثال راخیه په خیر ها بخاری کې 201 نمبر 251 حدیث هغه راوړه 251 په بخاری کې راځه وایه څه وایې مهرباني زر کو راوړه وکنه زه د خلک هم وخت څه آیا توهین وکښتا که نشته راځه په خیر وای راځه وایه راوړه ود سره ټول 251 او هغه چې د سړیتوب پر کوم خبرې کوم پوښتنه وکړم بیا جواب ورکړم ښه وایه 251 روایت مې مخکې ده وایه څه اوس وایه د 251 کې د بیبي عایشه په باره کې څنګه هغه د حدیث د اول لګي هغه کت سره ته اوس شراب دې خوړلي په نشه کې یې اعتراض تا راوړی ده روایت تا راوړی دا د ما په مخ کې بخاري پرته ده وایه خو اوس به ماته وایي چې توهین ده وکړو ته به اوس ماته بیا وایي چې توهین ده وکړو هغه نه غواړم چې ته په خپله وایې په څه وایې په څه شکل دې وایې خو زما ته وانې چې توهین ده وکړو ټیک ده وایه د الله بنده وایه که نه زه لږ خپل هم لږ یې اروړوم خیر دی مو راولیم دی که نه هسې نه وي چې بیا وایي چې توهین ده وکړم ها بیبي عایشې په باره کې دی څه هغه ته صحابه راغلو هغه نه تاسو څه مکه عربي متن وایي د حدیث متن وایي کیسه مکه وایي یو خبره کوي ترجمه یې کوه یو خبره کوي ترجمه یې کوه زه عالم نه یم زه ماته مخ اردو کې یخی دی زه د بل موبایل کې قسم څوک ما ګوګل نه سرچ کړو قسم دی وایي څوک وایي د بیبي عایشې په باره کې حدیث دی چې دوه کسان ورته راغلو هغې ته یې ویل چې حضور صلی الله علیه وسلم غسل څنګه کول بیبي عایشې دا دوه کسان یو غیر و یو یې خوري وریاره و که خوري و آی تینک ورور یو د عایشه دروغ مه وایې د عایشه رضی الله ورورو وویل بیبي عایشه ورته وویل چې راشو زه ته حضور صلی الله علیه وسلم غسل طریقه وښیم یو کپ کې اوبه راواخیستلې ولعنتیانو د سپینو سترګو کې دروغ وایي ما ته ویل څه تی وایه که نه زه ما ته مخامخ موبایل یې خرېز دی قسم په دروغ ولې وایې هغوی راغلل فسألها أخوها وروري پوښتنه ترېنه وکړه عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم د نبي عليه الصلاة والسلام د غسل وروري پوښتنه ځینې وکړه مخکې ځه مخکې اندا دی چې کله ورته راغلو تپوس یې وکړلو چې نبي علیه السلام غسل طریقه څنګه وي هغه بیبي عایشې ورته وویل چې ما ته یو کپ راکړو کپ کې اوبه راواخېستې ځان ته یې پرده ورکوړی کړل نارې غوندې کې پرده وه چې لږه لږه بیبي عایشه برخېده بیبي عایشه ځان باندې اوبه واچولې د غسل طریقه یې ورته وښیل چې غسل یې داسې کولو نبي صلی الله علیه وسلم څوک وایي چې برېښېده ودروغجنه ته د عایشې د بچي په مخ کې ناست یې کذابینو خپلو په حسینیاتو کې به دروغ ووایاست اوس یو دقیقه آیا نرې پردې نه ویلي دي دروغجنه کذابینو د ما مخکې دا روایت پروت ده او مخامخ په سپینو سترګو کې دروغ وایي اوس وګوره فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب کله چې دې غسل طریق په سر یې اوبه د دې مطلب دا نه ده چې دې جامې ایستلې وې هغې په سر اوبه ورته تو کړې ورور ته یې دا طریقه وښودله چې دغسې غسل به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول صاحبي که لاس ښکاره سي که سر ښکاره سي دا جایز ده او هغې خو له بدن نه جامې نه دي ایستلې د زنادقه اوسې تاسو په دې باندې هم دروغ وایاست یو منټ خو کوېسچن او بیا ګوره صحیح شو بیا د ما او د دوی په منځ کې پرده وه خپله راوي څه وایي بیننا و بینها حجاب پرده ولا دا نه ښکاره کېدله فقط ادي غسل طریقه یې راوښودله اوس مثلا اوبه یې راواخیستلې مثلا پرېږده زه سوال لرم یو سوال اجازه شته دا به وکړه چې دا سوال پوره کړي سوال اجازه شته
کمیلدینا د تا په کتابونو کې د فاطمه الزهرا د نورو کتابونو زیاتر توهین پسې درته وښودل بیا به څه کوې زه دا یو منټ اول دا پر اکو به برسته دې په بدل کې وسواوه یو منټ آیا دا د هغې په سر باندې د جامې سربیره یې په سر باندې اوبه تویې کړلې فقط اطریقه د غسل خپل ورور ته وښودله چې دغسې غسل به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول په دې روایت کې تو خو اول ما ته وښیې چې دا غلام ورته کتل دروغ ولې وایې میوټ خو ما کوي که نه میوټ ولې کوي زه درته وایم چې په روایت دروغ مه وایې ته په روایت بیا دروغ پسې وایې یو کوېسچن کوم آیا دوی ته په کور وه چې دوه نورانو ته لاړ که دا مثال ښځو ته لاړل یو خور ته لاړل یو بل چا ته لاړل دوی ته ویلې تله ښځه نه او د هغې ورته باید زه طریقه خیاله ګوره دا د تاسې خویندې او میندې نه دي چې په سلو روپو پسې بل چېرې متعې ته ځي دا الفاظ دې سم کړه دا الفاظ دې سم کړه ایتو مور د څي ایتو مور د غوږ ونیسه اوس به توهین کوې اوس به توهین دا د تا مور نه ده چې په سلو روپو متعه کوي دا د تا خور نه ده چې ته کنځلماري غوږ توهین هم کوي کنځل هم کوي ځه ولې کوي ته حالې مې کنځل ولې کوي خصوصي د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها توهین کوي غوږ ونیسه د تاسو په داوار اوس غوږ ونیسه ته چې د عائشه رضی الله عنها توهین کوي پروا نه کوي او زه چې بیا تا ته د تا د په تا د متعې خبره ولې بدله کېږي متعه ناروا ده د متعې خبره ولې بدې در باندې لګېږي متې والا ابو کیناستی ابو موت لا تاسو یې پرېږدي په تا د متعې خبره ولې بدله کېږي خو یو کار چې روا وي د تا په مذهب کې ثابت کړي وه که نه ولې بد در باندې لګېږي ابو موت سره ویلې مخامخ نه کینې اوس بیا ابو مواد ته وتښتېدلې دلته په تا باندې هغه ته ثبتوله ظالم یم هغه ته ثبتوله ویلې اوس نه کیناستې ولې وتښتېدل څوک وته تښتېدلی خو ته هغه هلته پوکه ورځي نوځي چې ون بای ون روشه ته نه ورځي د الله بنده دغه ما اکاونټ ته لاړ چې هغه تښتېدلی د شرم وکړي لږ حیا وکړي ټوله دنیا وګوري ته صرف خپل دوکان ګیم اوپن کړی ته خپل دوکان پام وکړه اوس غوږ ونیسه یو خبره کوم کله چې اسرائیل هلته لنجه راغلی دی کله هلته لنجه راغلی دی چې شیګانو سره پڅېدلی ګورم څه نه وه اوس واوره اوس یې وتړه مینه پیسې دي سره بل څه نشته اوس غوږ ونیسه په متعه مې نه دي پیدا کړي متعه باندې چاته مې نه خور و مور نه ده لېږلي چې متعه ورسره وکړي لکه تاسو چې یې لېږئ د سړي زوی سره د نیکون والا پیدا واریا جهاد خویندې ماندې جهاد پره لږ صبر وکړه د خویندې میندې څه ورلې اوس صبر وکړه اوس یې درته ښیم د څه صبر صبر وکړه چې لږ صبر وکړه ولې چالو سولې ابو موت ته ویلې نه ورځي لږ صبر وکړه علي ته ولې نه ورځي علي 313 ته یا لږ صبر وکړه دوکان د خلاص کړی دی ځای مونډې درکړې دي ټول تښتېدلي څه شرمېږي ملانه لکه هغه ښځه چې نفته خاوند زه ټوله شپه پرته وي سر چې راجګه سي سړي زوی سبق نشي کولی نه نیسي غوږ ونیسه ویې تړه دا اوس به درته ښیم د پښتنو اخلاق دي ټوله مسله د خمیني صاحب اخلاق دي که نه هغه د تیله ماشومې سره یې متعه کوله وایي په کوناټو کې دغه ورکېږدي یې متعه ورسره وکړي دا خو د هغه اخلاق دي که نه تا مور سره به چا کړي وي تا مور جهاد نه لیکو موږ یې نه کوو الحمدلله موږ یې نه کوو صبر اوس غوږ شه داسې ډز در باندې وکړم د یهودو پیداواره داسې ډز در باندې وکړم صبر وکړه صبر اوس به داسې کنځا درلکه داسې به دې اوس چالو کړم توهین درته کوم داسې به دې اوس چالو صبر وکړه صبر تاسو په کتابونو کې نبی علیه السلام ټول مت توهین وکړو صبر وکړه کنه چې علماء سکینه نه کوي صبر ټول مت توهینونه مسلمانانو دې ځای ته وکړي بی ناموسه صبر بی وجدانه صبر وکړه شکل توي خبيث دی د ما دا کیمرا مې تقسیم صبر وکړه د متعیب دی اوس ټول ډزونه درنه باسم صبر وکړه ابو الرحمن سره متیاوال چوکړی و چې هغه به توقی توال چوکړی و ته قرآن نو بيدو نرګس کړی و اوله مته توال چوکړی و بابا ګوري څه بیا باندې چوکړه اوس غوږونی سوالې چالو ولې سوالې ولا غسار تا ورسا ولا غسار څنګه می چالو کړلې وګسه به ساتره سیګه وګسه توهین وګسه سو پرې سوال ته مسا غسار کپېځم وګسه اوس ورته وګوره دوستانو دې ځای ته وګوري ټول عمر ته نبی علیه الصلاه والسلام براغلل لفاطمه الزهراء عنها غوږونیسه تاسو سونو کې ګوتې والي دي عمر
غوږ ونیسه ټول غوږ ونیسه ګستاخه غوږ ونیسه هیڅ قانون کوي دا یاري کوز کړي دا مې اوس چالو کړل دینه به اوس ټول متعی را باسم ګستاخ. خور مور لور خځې چې څومره متعی کړي دا به ټول جنې را باسم اوس غوږ ونیسه بچیه چې اوس یو واري تاته داسې څه ښکاره کړم مسلمانانو دې ته اوس وګوریا ګمنامه دا روایت واوره بیا راپورته سه دا بحار الانوار د علامه مجلسي 3 جلد 2 صفحه ده دې ته اوس وګوره دوستانو وګوریا لدو امامانو روایت کوي امام باقر او امام الصادق عليهما السلام انه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى نبي عليه السلام هو يصير اغو بوري نبي دي كدل ترسوس بيدي فاطمه رضي الله عنها طول مخ كل نكرل يضع وجهه بين ثدي فاطمه او دي فاطمه رضي الله عنها دي سينوب منسك بيسر اخودل وفي روايه ببل روايتك ويترسو بنبي دي كدل شي ترسوي بمخ او بسينوب منسك كل نكري او بين ثديها استغفر الله ايه دي زنديق زمانو تاسي بیا راځي دلته د عائشه رضی الله عنها په شان کې سي اغه او شرعي مساله خپل ورور ته خودلې ده شرعي غسل دي رسول تاسي وسوګوري بحار الانوار علامه مجلسي دي پوایسي نبی علی السلام به تر هغه نبی د کېدل چې څو به فاطمه په مخ او د سینو په منځ کې خپل نکړه العیاذ بالله تاسو لکه سي پیغلی لورانه سي کله به د کېږي دی غو په سینو کې سر دی ها قمیص ترې نه باسي او په سینو په منځ کې سر ورغدي او بیا به د کېږي او د سینو په منځ کې مو پیغلی لورانه خلويه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توهین او سپکاوي ته وګورئ د فاطمه الزهرا رضی الله عنها د توهین او سپکاوي ته وګورئ وس راپورټ څه بچی دي جواب راکړه راځه په خیر انا زرکو چالو کېږي دا یو سراسي چالو سي خبرې ته غوږ نه نیسي او بیا چې ګوري څنګه راغل وای تاسو دومره پوښتنه شوي دکان مو خلاص کړی ده نه او قارس محترم هم داسې وایي او دکان مو په باړه چینار کې خلاص کړی دی متعی مو خلاص کړی دی خمس مو خلاص کړی کوم دي څه شي خلاص کړی ته راسه دي جواب وایا تاسو خو خدای فضل ده په لایفونو کې ناس یاسته نو دلته خو موږ الحمدلله اهل سنت والجماعت منازوی نرغوندي د زمري زمان منازوی دي خدای په فضل سره دام دوی ته زور ورکوي تا ته زور ولې درکې راس علمي میدان کې د خبرې وکړه راځه په خیر جی کری تاسو کومې خبرې کوئ تاسو ته یو یا برادر راشي د تا لهجه به د مفتي ولا اندیشم کې لهجه وي د کوم لهجه کې تاسو خبرې کوئ پښتنه لري که پښتنه در باندې وکړي لهجه پسې پرېږده نه سب مام کا په تاسو دی پری د پیغمبر بشیر علیه السلام خبرې کوي خاموش کې نه جی کری دا تاسو تاسو راشي ته فورا د بیت سیاست خمسخور او سیاست پرېږده سیاست بچي پرېږده خبرې ته وګورئ چې ته د توحید ډېر ټاس پیداوار دي سړي زوی سمې خبرې کوي ایټوس پیداوار بچي او ایټوس ته پیداوار این بچي دا والله سي دي سړي زمانه نسي د په انسانيت برازي پښتنه دی وکړه په انسانيت چالو مکړل دا مم چالو کړل به بجلی مو چالو الله بندگانو د تاسو دولسم امام زیمه د تاسو دولسم امام زیم به بجلی مو چالو کومه ته دولسم ته یو باوړای ته یې ټول مردون ورکش دا سپی لګی لکه چې وخاپي لګی ته دیاره د دوه ورکش سعودي عرب کې دا نه کړو ورکش دا ورکش خنزیر بچي ورکش تو چه شو لینا ورکش ګندو ورکش دا لګی لکه چې وخاپي مشه چې وخاپي ویلا کې لګی چې وخاپي ورکش لګنه را وخاپه او چې په شو څنګه هم کې دا غو بشه غوي ماشي وی عاشورائي وسواره بس تنزلي دی وکړه دا غلطه خبره کوي د اهل بیت او توهین کوي خنزیر بچي خغري سيدة وسوان بس تصمر تشوار خنزير زمان واورا وسي واورا دا دي تاري وایس او دي زنديق زوخ غوغوني سو دي زنديق اولاد غوغوني او دي زنديق اولاد غوغوني غوغوني سو دا چالو مکړل است چالو دا چالو دا بسويچ چالو دا چالو نه چالو بچا چالو مکړل غوغوني ولی نار یک خزی ولی پرتوک در نوزی سی غوغونی سی ولی پرتوک در نوزی سی غوغونی سی
پرتوګ درنه وځي چې غوږ ونیسي پرتوګ درنه باسم چې غوږ ونیسي پرتوګ درنه وځي چې غوږ ونیسي پرتوګ درنه وځي بس یې ګوره ملګرو پرې سم خبرې کوي اوس غوږ اخرګاړی چې درې څور ته وایي اوش غوږ ونیسه اوش غوږ ونیسه بس ته خو د نرګس حق دی ادا کړل بس ته کنه بس د نرګس حق دی ادا کړل کنه د نرګس حق خو دی ادا کړل کنه د نرګس حق خو دی ادا کړل د نرګس تربیه دی خو د اوس غوږ ونیسه بس داسې به مو چالو کوم په خوب کې بغا کوي اوس په خوب کې بغا کوي په کور کې سبیدیاش په کوټه کې بغا کوي لا دغه سي ځای ته مو راورسول نه قاری صاحب دا خپل د 12 امام توهین وکړو تا ورته ویل زه تاسو 12 امام يم او د تاته کنځلې کولې خپل توهین کوي دا روایت امام بخاری رحمه الله دا باب د څه شي قائم کړی دا باب الغسل بالصاع ونحوه یعنی په تال کې مو تاسو پښتانه تال ورته وایي هغه کالی چې پکې پریمینځل په خو اوس خو ماشینان دي په خو به د یو تاش څوک ورته لګن وایي څوک ورته بالټۍ وایي هو باب قائم کړی د غسل کول په دې لګن کې یا په دې تاش کې یا په دې صاع کې په لوی تالیو کې نو او د دې په شان نور شی وي تاسو وګورئ حدثني ابو بكر ابن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة يو دي عائشة رضي الله عنها تسوك ده دي زيت وقرية ده وأخو يو دقيقة صبر وكري أبو سلمة رضي الله عنها سيدة دادي عائشة رضي الله عنها ابن أخت عائشة رضي الله عنها من الرضاعة رضاعي دي خور زويدة دي چا زويدة؟ رضاعي ده خور زويدة رضاعي دي خور زويدة خا او دا بلكس دي عائشة رضي الله عنها يوي دي خور زويدة بل رضاعي ورور ده داسي كلا ورغلل نو عائشة رضي الله عنها سي ولد السبوها سولسي محارم ميدي نو دوی پختنه ترینه وکړه فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام دی غسل په اړه پختنه جنې وکړه فدعت بإناء نحوا دیو لوخي یا دی لوخي په شکل باندې یو شی ودا راوړی چې تاسو د نبی عليه السلام غسل وکړي من صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها نو عائشة رضي الله عنها قوري محارمو تدي مخكارة كيدل دا جائز دا لاسون اخكارة كيدل دا جائز دي نو عائشة رضي الله عنها دي ورور او دي خوريه پا منسكي فرداوة قوري تاسيو قوري بيننا وبينها حجاب يعني دي مو پا منسكي پردموا خو سربير دي پردي عائشة رضي الله عنها پا قدسيا پا سري وبتو يولي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل دي توخي قوري محارمي دي دوار دوی زنادقه را ولاړیږي ګوره دغه سړی چې کله ما دي دروغ ورته پرې نه ښودل په کنځل زور ته چې دروغ مه وایي وایي پردي خلق راغلل پردي خلق څوک ول وایي دې خلقو ته وویل چې راسې د رسول الله غسل درته وښیم حالانکې چې ته په خبرو نه پوهېږې دا د اهل سنت کتابونه دي د اهل سنت په کتابونو بچانو دروغ نسي ویلی چې تاسو ټول دروغ مې درته ښکاره کړي دي اوس د خپلو دروغو دفاع نسي کولی دا دي اهل سنت کتابونه دي نو عائشه رضی الله عنها دي غسل طریقه خپل ورارو او خوریه ته وښودله کله چې وښودله نو هغه شرعا چې کوم محارمو ته د مخ ښکاره کېدل د لاسو ښکاره کېدل روا دي هماغه څه د عائشه رضی الله عنها خو دې کسانو ته روا ول لیکن بیا سم د غسل طریقه ورته ښودلې د عائشه رضی الله عنها په بدن باندې جامې فقط مخ یې ښکاره کېدل خو مخم پرده ودي دوی په منځ کې وبيننا وبينها حجاب يموږ د دوی په منځ کې د دې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په منځ کې پرده اوس وګوره د تا په مذهب کې
له دې دوه ځایونو نه ما سوای دا مرکزي رئیسي دغه اساسي مرکزونه چې دي زنانه دي اساسي مرکزونه مخکې مې د دې تعریف درته وکړل د اساسي مرکزونه دي زنانه فقط وای دا عورت ده نور وای په بل عورت نور دی د زنانه بدن عورت نه ده یعنی چې د مخکې دا اساسي مرکز پټ کړي او د شا دغه اساسي مرکز پټ کړي فقط همغه ځایونه نور وای د دې جسم عورت نه ده تاسو اکثریت خزي الحمدلله زنانه دي الله دین ته راځي د امام علي علیه السلام عقیده ته راځي د امام حسن علیه السلام عقیده ته راځي د امام حسین علیه السلام عقیده ته راځي دا دومره کتابونه مې اوس درته پیش کړل دا دومره کتابونه هغه تاسو کواته څنګه کوي پیش کوي چې هغه توبي دا ټول کتابونه چې اوس ما ښکاره کړل دا د ما دي ما سي توبي اچو هغه تخفل کوا بیا خو زه د تاسو امام یم په امامت مې ومنځ دا ټول کتابونه ما درته لیکلي دي بس هغه تخفل کوا سوال درنه وکړم ما کوا یی چوکته ته مونږ پښتني کوي یی چوکته زه د امام علي علیه السلام منون کې مکه د امام علي علیه السلام منون کې یم دی بس ټیک شو ته هغه خپل کوا بس هغه تخفل کوا نور ته د څه دغه د امام علي علیه السلام منی د امام علي علیه السلام الحمدلله زه ته نه توهین کوم نه ته بل چې کوم خو خپل دین کې خپل وایي چې پرېدا مننه هیڅوک دې موږ دې څوک توهین نه درته کوي وګورئ چې امام علي علیه السلام باندې زه وایي خو واچا کنه زه الحمدلله خو دې ما د سوال جواب راکړه امام علي علیه السلام باندې صرف خپل کورس کوا نو پرې بل چې دین ما چې هېړه پوښ ولې زه څه کوم ایمو کور دی ایمو دین دی ته څه کوي ایتو کور دی تو دین دی ته وایي چې امام علي علیه السلام منه مکانه مني که نه مني چوګ حضرت علي منم سعید صاحب ته ما ته دا لایف راته بند شول اواز مې بندو سعید صاحب ته وایي چې زه امام علي علیه السلام منم کنه بالکل امام علي رضی الله عنه بهادر و او که بهادر نه و بالکل وو الحمدلله زونی په فخر کوم ټول الحمدلله ور باندې فخر کوي چې څوک مسلمان وي هغه په امام علي علیه السلام فخر کوي ورضی الله عنه دا تا کتابونو کې راځي چې امام علي علیه السلام د خپل بیبي دفاع نشوي کولای د ده په کور باندې حمله وکاري صاحب زه ته د نه یم راخطاله ته زه تاسو باس کوم زه ته د سیم چې خپل دین کې خپل هغه کوه یې بل چې دین ما کوه پوه شو نور یې مو کور دی تاسو خو مذهب لري کنه مذهب اوس بالکل اوس ګوره د امام علي علیه السلام دفاع به کنه ټول مسلمانان کوي کنه زه ته ورکې د سیم ته خبرې نه پیږه ته یې سوب ده زه ته د سیم چې زه خپل دین خپل څنګه کوم هغه مو جواب راکړه کوره ته خپل کوه اهل بیت دی موږ دي دا تاسو چې توهین او سپکاوی کوي دا تاسو چې توهین او سپکاوی کوي موږ به د اهل بیتو دفاع له تاسو کوو که به نه کوو درو یا انکار وکړي او مخته کوه ها ته چوکې ته کوي اخته کوه خدای دې تا ټول کتابونه له دې توهین او سپکاوي نه ډک دي ودې زړه سره ناشې کې یم اهل سنت خو ډیر پاک مذهب دی اهل سنت هم ډیر احترام روزلو کې ډیر پاک مذهب ماشاءالله خو سید سبحانه اهل سنت دی ومنل دام ډیر کور دی ودان مننه یعنی تاسو اهل سنت حقيقي مذهب دی تاسو باطل ده نه ښه اوس وګوره بحار الانوار علامه مجلسي نن ویم جلده 245 صفحه د زری در سره ولیکه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا إمام صادق عليه السلام وكلا وقت سويتاتا دي يو حاجات ضرورت پیداسو نو توي دو رکعات المنز وکړه نو او سلام وکړه او تسبيح وایا او ثم اسجد بیا سجده وکړه په دې سجده کې سل وارده خبر وکړه یا مولاتي فاطمه اغيثيني بیا دا سجده دی فاطمه ثم اسجد یعنی فاطمه رضی الله عنها ته سجده وکړه بیا خی مخ په زمکه کیده او بیا چپ مخ په زمکه کیده او سلواری بیا په دې سجده کې دا وایا
نو بیا به د تا حاجت پوره کیږي. دا د تا کتاب دا مجلسي 9 جلده او 254 صفحه ده. آیا سجده کول بیا په سجده کې ته پوهېږې سید عقیل صاحب په خدای قسم که ابو جهل په سجده کې له بتانو څه شی غوښتلی وي د عبادت په وخت کې د تا په کتاب کې وایي سلوارې یا فاطمې ای فاطمې د ما مدد وکړه د ما حاجت را پوره کړه د ما پلان و پلان و پلان کار وکړه. او دا سجده د عبادت ده دا د عزت د احترام هم نه بلکې د عبادت مخ شیعیان مدد الله نه غواړو الله نه بعد بیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه غواړو بیا اهل بیت نه غواړو دي کې څه شک نشته. ها اوس کوم له قران نه دا درته ثابت کړی چې رب العالمین جل وعلا وایي رب العالمین وایي رب العالمین جل وعلا وایي سلام وقال ربكم ادعوني ولا ايه ما پیغمبره قرآن وای دې سید عقیل جان قرآن وای او قربان دي سم دي الله کتاب وای وقال وای ربكم رب دي تاسي ادعوني ما نه یوغواړي ما نه مدد وغواړي ما نه شفا وغواړي ما نه رزق وغواړي ما نه وغیره وغیره شیان وغواړي چې زه درکړم. بشک دي کې څه شک نشته الله ورکون کې دی الله حق کوي دي کې څه شک یا سید عقیل جان ګوره دا قرآن کریم ده هذه دغه عناد او دغه حسد پرېږدو دا سنتوب او شیطوب یو بغل ته پرېږدو دا قرآن ته کلام الله ده. ګوره الله وایي وقال ربكم ادعوني دا نی نه ده الله وایي فقط ما راوبولي له ما نه یوغواړي له ما نه مدد داسې نه دي ویلي وقال ربكم ادعونا له موږ نه یوغواړي یعنې که چیرې الله داسې ویلي وای چې وقال ربكم ادعونا له ما نه او د ما د محمد صلی الله علیه وسلم د هغه له اهل بیتونه نو بیا یې کوم باک نه درلودل. لیکن اوس ګوره بل ځای کې زه درته وښیم بل قرآني آیات کې فاذکروني الله وایي یاد کړئ ما راوبولئ ما وغواړئ له ما نه اذکرکم زه به یاد کړم تاسو ته به زه درکړم وقال ربكم ادعوني فاذكروني الله عز وجل وایي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو الله ګوره په صراحت سره سوای مرا بولیا مغواړیا من دون الله بلا الله رسول الله الله د علی جانک الله نه ده. هذا چې مايك اخلاص کړ اخونا هاشم من مصر شيخنا الفاضل يا وحبيبنا الغالي ورا کاری سره غوښ ته بچای لګو مو کې سیا ووري چې د خالق یا ووري الله تعالی کله اخیری روح خالص یلی چې د خالي الله تعالی ډایرک نه خالي هغه توت پر اسرائیل مقرر کړی دی اندسي هر شي د پر الله هیوا وسیله جوړ کړی دی. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال للشيخ هاشم. حياك الله. أكل البطيخ يا شيخ هاشم حرام ولا حلال؟ يقول مولانا الإمام أن من أكل لقمة من البطيخ غفرت له 70 خطايا كما لا هي يا شيخ ألف خطايا البطيخ يعني الرقي كتب الله له 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة. ويكشا يوم بولا هندوانا ايش يسميه يا شيخ هاشم عندنا بطيخ هندوانا حفحف يعني هندوانا يسمي هندوانا ويكشا يوغول هندوانا بطيخ وخرلا او يازر غناهونه بي الله ورته معاف كړي او يازر نيكياني بقى الله. لا عندنا في روايه خطيره عند الشيعة احنا دائما بنسال على موضوع التطهير. تكبير الله اكبر والله الله اكبر. يعني احنا بنسالهم سؤال عندما يقولون ان اهل البيت مطهرين نقول لهم هل العصمه جاءت من لفظ التطهير؟ يقولون نعم صح ولا لا؟ طيب هل الان عندنا روايه شيعيه في كتاب مرآة العقول للمجلسي المجلد 22 الصفحه 465 ماذا يقول؟ يقول طبعا عن ابي عبد الله عليه السلام يقول ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب
إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم، فإن كانت اثنتين يعني عنزتين قدسوا، يقدس بالعنزة، قدسوا وبورك عليهم في كل يوم مرتين. فقال بعض أصحابنا: وكيف يقدسون؟ قال: يقف عليهم ملك في كل صباح فيقول لهم: قدستم وبوركتم وبورك عليكم وطاب إدامكم. قال له: ما معنى قدستم؟ قال: طهرتم. الله أكبر، الله أكبر. يعني أنت لو عندك عند الشيعة عندك عنزتان حلوب، أهم حاجة يكونوا حلوب، أصبحت معصوم خلاص. يعني أهل البيت هذا البيت أهل كلهم معصومين. يعني عنزتين حلوب خلاص أهل البيت كلهم صاروا مطهرين معصومين، خلاص مش محتاج بقى لازم اعمل ما تشاء، كلهم الرواية دي كلنا. يعني کچېرې دوه موزې ګډې وي په کور کې او هغه شیدې درکوي، نو بیا به د هر سهار کې ملایکه راځي او دوی ته دعا کوي چې الله دې تاسو ته برکتونه درکړي او تاسو ټول مبارک کور وګرځېدلاسته، پاک کور وګرځېدلاسته. وایي پوښتنه ځینې وسوسې ما معنا د دې معنا څه شی ده؟ قدستم د دې معنا څه شی ده؟ یعنی پاک سولاسته. هغه طهارت چې دوی د امامانو دپاره اخلي هغه د وضو د کور د فامیل دپاره وایي یعنې ټول معصوم سولاسته، پاک سوله، یعنې له ګناه نه او له خطا نه له هر څه نه پاک سولاسته. الله استغفر. أعوذ بالله، أعوذ بالله.